اوس خو چیرې خو دغه تیاري نه میږي وځي که نه وځي که نور د راتلونکی ژوند خو چې دغه خلک جوړ شي د یکه یوه ټیډي د خور د لیر حق خوړل دا د جهنم یور ناسته خوړل دي. دا بند عدالتي نه ډېر زیات زور هم ورکوي او په کیس کې مقصد ډېر لاند تاریخي نه هم ورکوي نو وس د حق ورکول دا د سړي د وس نه وتله. مو د خپل علاقې سبب مطابق باندې ته د وطنومې نه ورکړي ځکه چې چونکې دا شای می جدید پورا جنگوي چې اول په سٹارټ کې داس نه وي چې مقصد هو بیا تکلیفي نه تشه جوړ شي کدا سوچ پیدا کول اول په چار دي دغه وجه نه دي مو بالکل د وطنومې نه ورکړي انوایټ کړي مې نه وي دا تقریبا پدا باندې دا سندو پدا باندې تقریبا قضا دا سویا چې 20-30 سال مخکې پدا باندې باقاعده پورے جامع مسجد وانا کې مولانا نور محمد شهید رحمه الله بار بار بیان بار بلکې د تحریر په شکل کې دی خطبات وزیرستان چې اده د کتاب د په څو جلده کې پاکه د تحریر په شکل کې هم موجود دي چې په دا باندې د ډېر داسې جامع بیانونه کړي دي چې لوړ سړی تصور نشي کړی خو چونکې په وخت کې معاشره داسې وه چې بې علمه وه نن سبا هغه شعور پیدا شو د نوی نسل که دنیاوي علوم دي که دیني علوم دي په دا وړکي کې دا شعور پیدا شو دا د دغه برکات دی چې دا تعلیم ادارې که پرایویټ دي که سرکار سکولونه دي که مدرسې دي دغه په وجه سره په خلک دغه اویرنس روغی نور دغه خبره اوس انشاءالله په کښلي انداز باندې مخکې ځي پتا کې نور خبرې سیاست نور مفادات پاپ سے چټه نور پروګرامینګ دا مشتړه وچاوي دا یو خبره د علاقې د خیر خبره پدا کې اول سار کې دا مو وخلی اول سار نور دا ډیره ښه خبره دوکانه ویلې دغه بچونه دا څوک دي دا خو هغه وخت خو نه دی چې کوم په د نبی علی سلام په ژوند نه مخکې چې هغه ژوندوي شخولې او په سپیچ کې هم دا خبره وکړه چې چونکې اوس میش زم شولې میش تعلم د قانون ایکسټنډ شو وس کا زه غوړه چې زه حق نه کوي نو خور لیر د عدالت په ذریعہ سره د مون خپل حق وړل شي او شپ طبيعت و زور کومه دا وستمو مرجی نشولا پوته وس کیسه عدالت ته لړلا خو اویرنس دارا ضروری دی چې غونټه دا پته ولګي چې کوي سمو ته څوک په خوشی نر کوي نو زه د عدالت په ذریعہ سره هم خپل حق غوښته شمه کې فرق دا دی چې کله زنانه سره څوک ظلم کو څوک وایي ویټه کوي بیا د پولیس ته تاګ دی صحیح دی ځکه چې پولیس دا چاردو چې خلاف فایر وکړو او یغه ته د قانون مطابق سزا ملاوي شي کا حق په ځکه کې نه ورته ملاويږي د ازدواج حقوق دي د هیلث فیسیلیټي نه ملاويږي د خوراک نه ملاويږي نو دا شذو بیا سي هم په عدالت کو د حق غوړي د پولیس سره دونه شغښتای ای پولیس ګوشه چاردو د عدالت ګوشه چاردو خدا اویرنس تمیش په لکه کې ډېر کم دی چې پولیس چارنوي هغه تمیش پولیس تلل شي مش فی الحال شذونه داسې بنیادی حقونه محروم کړي دي چې کوم اسلام 1500 وکړه مخشه حقونه ورکړي وي میجه وسه پر امیج دی دا نشي ورکولای وراثت باندې میجه خپل قبضه وي او په دغه قسم د تعلیم نه دی د بهي میجه ډېر لره سوتلی دي زویا هم چې خالی د یو پیغام ډېر پیلاو شي بلکې په وراثت نه کچېره د ایجوکیشن نه ځکه چې کله یو شزه ایجوکیټډ شي د شریعت مطابق نو اب خپل د وراثت حق به سي دوه غوښتای شي مخبل بچي دی یغه برکه بار مو سوچ کوم یغه پر لګیاو ما بیا مو چې را د شي چې زلش په علاقه کې نور غاکه ځکه چې نور بخواندي غاشته باقي د خلک سره زملاو شول ما په دغه ډریزوت کمپاین مو کو خو چونکه شای نه وای د میش په علاقه کې میش علاقه خلک د سیمینار د دښین نه دي خبر یغه وجنه مقصد هون د خپل ولته په خپل ځبن ریسپانس ډیر شر ملاو شوی د متعین شل نور شي مو بنیادی مقصد دا و چې میش په علاقه کې مقصد یو چینج روالي چې میش بچي ته د حق ملاوي شي لکه بچي ته چې کی ملاوي